دوه داسې ماشومان چې د ورځې ښه ټیک ټاک وي او خپلې لوبې کوي، خو کله چې د ماښام ير پرېوځي او شپه پرې راشي، نو په دې ماشومانو باندې د فالجۍ سره سره د بېهوشۍ علامات شروع شي. د هغوی چې کومې خپې دي هغه एकदम کلکې شي او راغونډې شي، او دې دواړو ماشومانو چې کومې خولې دي هغه د هغو نه کیلاو پاتې شي او داسې شي لکه مړه. نو د کور او د کلي خلک وایي چې په دې ماشومانو باندې پیریان ناست دي یا چېرته سوری دی پې، خو نه په دوی باندې پیریان ناست دي او نه په دوی باندې سوری دی. نو دوی ماشومانو ته یو بیماری شوې ده چې دا بیماری ډیره زیاته کمو خلکو ته کیږي او بې انتها د نشت برابر وي دا بیماری. او دا بیماری داسې بیماری ده چې دا بیماری د دوی په وجود کې د میر د رڼا سره کنیکټ شوې ده، یعنی د انسان په وجود کې ډوپامین ورته ویلی شي، یو کیمیکل به ورته مونږ وایو، دې ته په میډیکل نیورو ټرانسمیټر ویلی شي. نو کله هم چې زمونږ وجود څه کار کوي د هغې نه وړاندې زمونږ کم برین کم مازغه دی هغوی ته میسج لاړ شي د دې ډوپامینو په ذریعه باندې چې کوم ته نیورو ټرانسمیټر ویلی شي یا کیمیکل مسنجر هم ورته مونږ ویلی شو. نو کله چې زمونږ برین او دماغو ته څه میسج لاړ شي نو د هغې مطابق بیا زمونږ وجود کار کوي او مخکې روانې. که چیرې مونږ اکسرسایز کول غواړو نو دا ډوپامین اول زمونږ برین ته لاړ شي او زمونږ برین دا ډیسایډ کړي چې اکسرسایز کول شروع کا، نو د هغې نه بعد بیا زمونږ وجود اکسرسایز کول شروع کړي. نو په دې ماشومانو کې دننه د ډوپامینو اخراج په دې ټایم کې نه کیږي کله چې په دوی باندې میر نه لګیږي، چې بیا د دې ډوپامینو نه اخراج کېدو په وجه باندې دا ماشومان د شپې داسې شي لکه مړه، چې د هغوی په وجود کې لږه ساه هم داسې نه وي چې انسان ته دا پته ولګي چې دا ژوندي دي، او نه د هغوی اندامونه برابر کار کوي بلکې د مړو په حساب باندې وي. او د دې ماشومانو یو نوم شعیب دی چې 13 سال عمر یې دی، او د بل نوم عبدالرشید دی چې 9 سال عمر یې دی، چې دا د پاکستان د کویټا سره تعلق ساتي. نو د دې واقعې پته یو ډاکټر ته ولګېده چې د هغه جاوید اکرم صاحب نوم دی چې پرایم منسټر اف هیلث هم پاتې شوی دی. نو کله چې جاوید اکرم صاحب ته د دې واقعې پته ولګېده نو د دا ماشومان سټډي کړل او دې ماشومانو ته یو پیل ورکړو، مطلب دا به موږ ورته ووایو چې هغو ته یې ټیبلیټ یعنې یو ګولۍ ورکړه د شپې ټایم کې، چې اول یې عبدالرشید ته ورکړه او بیا یې شعیب ته ورکړه. نو کله هم چې دا ټیبلیټ او دا پیل عبدالرشید ته ورکړو د شپې ټایم کې عبدالرشید ښه برابر شو او ښه ټیک ټاک شو او داسې ټیک شو لکه څنګه به د ورځې د میر په حساب سره ټیک کېدلو. د هغې نه بعد بیا شعیب ته دا پیل یعنې دا ټیبلیټ ورکړو چې هغه هم ښه برابر شو ښه ټیک ټاک شو، او دواړه دومره زیات خوشحاله شو چې د خوشحالۍ انتها نه وه، ځکه چې په ژوند کې اولنۍ داسې شپه د دې دواړو ماشومانو وه چې ښه برابر ښه ټیک ټاک او د خپل خاندان مور او پلار سره خبرې کول هم شروع کړل. نو زه به صرف تاسو ته په آخري کې د قرآن دا آیات ووایم چې فبأي آلاء ربکما تکذبان.